درملنه دا د پیړیو راهیسې په چین کې دود ده. اوله کې به هلته په چین کې دا په تیږو باندې کېدله او بیا وروسته د هغې نه چې بیا د ستنو په ذریعه باندې پیل شوله او پیړۍ هلته په دې درملنې تاریخ دی. بیا د هغې نه په اروپا کې څنګه رواج شوله چې یو هالنډی ډاکټر و هغه هلته لاړل او په 19مه پیړۍ کې او هلته یې بیا په دې باندې یو کتاب ولیکه. البته ډېرې نیمګړتیاوو سره مخ و. د هر کتاب نیمګړتیاوې لري، دا بیا هم لري. نو بیا یې اروپا ته راوړ او په اروپا کې هم دود شو. اوس په اروپایي ټولو هېوادونو کې چینایي درملنه ډېره دود ده، همدارنګه په امریکا او کاناډا دې ځایونو کې هم ده. نه پوهېږم چې په اسیایي نورو هېوادونو کې به یا نه همدغلته چې جرمني کې زه اوسېږم نو هلته ډېره زیاته دود ده. هر پراکسیس کې یا هر کلینیک یا شخصي کتنځای یا معاینه خونو کې ډاکټر صاحبان کوي او پایلې ډېرې زیاتې ښې دي. دغه درملنه چینایان وایي چې د انسان په بدن کې د 360 یا 349 نقطې دي چې په دغه نقطو کې دا چینایي درملنه کېږي، یعنې ستنه کېږي. میکانیزم یې د دې درملنې چون دودیزه ده، دا د عصري درملنې سره سخت سم اړخ نه لګوي. نو هغوی دا وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې بهیږي او په دغه انرژۍ په دغه ویالو کې انرژي بهیږي چې هغې ورته کی یا شي وایي او دغه چې دی انسان په دې باندې ژوند کوي او دا شي چې کومه ده هم انسان تغذیه کوي د انسان بدن، هم د انسان د بدن ساتنه کوي، هم یې د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي. نو هغوی دا ډول یو منطق وایي او کله چې د دغه انرژۍ مخه ډب شي په دې ویالو کې نو بیا د هماغه برخې ناروغي پیدا کوي. دغه شي چې په دغه ویالو کې بهیږي هغوی وایي چې د انسان په بدن کې مختلفې ویالې دي چې دا په منظم ډول، همدارنګه غیر منظم ډول او اضافي ویالې دي. منظمې ویالې چې کومې دي هغې په 3 برخو باندې ویشل شوي چې د انسان د بدن په مخکینۍ برخه کې، همدارنګه د انسان د بدن په بهرنیو یا څنګونو کې لټرال کې، او درېیمې منظمې ویالې چې دي هغه د انسان د بدن په شاتنۍ یا ډوزال برخه کې موقعیت لري. او دغه ویالې بیا غربیانو د انسان د اناټومي غړو په نومونو باندې نومولي، لکه د سږو ویاله دا یوه ویاله ده او همدارنګه دا نقطې چې دي او دا ویالې دا چین کې د یو خاص نومونه ورته لري، لکه بعضې ویالې لکه یوه نقطه چې هغې ته د شین اسمان په نوم باندې یا د یو لوی ډنډ په نامه باندې داسې نومونه یې ورته ورکړي چینایانو. خو بیا غربیانو دا د ABC په حروفو باندې چې دی نومولي. ما بیا دا په خپله خوږه پښتو مورنۍ ژبې په الفاظو په ټکو تورو باندې چې الف بیتې باندې بیا دا نومولي. دغه ویالې چې دي دا 12 ویالې موږ یاد کړو چې یوه د سږو ویاله ده چې دا په دې باندې تقریبا 11 نقطې دي چې دغه کې یعنې د ستنو په ذریعه درملنه کېږي. بل یې د پټ کولمو ویاله، دا ما کوم حروف چې یو وي لکه سږ یې د هغې نه ما بیا سین رااخیستی دی د 1 2 3 تر 11 پورې نقطې چې هغه د انسان په بدن چون ماکسونه پکې ورکړي دي چې بیا ډېر ځای ونه نیسي نو موږ یو سین رااخیستی هغه یې د سږو په معنا راځي. یا هغه دغه چې دي نومونه چې دي هغه 2 برخې ولري لکه موږ او تاسې ورته غټې کولمې ویلې، یعنې دا غټې کولمې چې دي نو د هغې نه بیا ما غین کاف رااخیستی داسې چون هغه 20 نقطې دي د انسان په بدن باندې چې په هغې کې د ستنو په ذریعه باندې درملنه کېږي. او همداسې د معدې تقریبا 45 نقطې دي، ورپسې د توري 20 نقطې دي، د زړه چې دی 9 نقطې دي، او همدارنګه امتیازو کڅوړې په نامه باندې یا مثانه ما د میم کاف رااخیستی دی او په هغې باندې 28 نقطې دي، او همدارنګه بډوډي چې دي په هغې باندې 28 نقطې دي، او د انسان د زړه پرده چې کومه ده دې باندې 9 نقطې دي، او ګرم غړي چینایان سینې، خېټې او جنسي اعضاو ته چې دی ګرم غړي وایي، دا چې دی تقریبا 30 نقطې لري، او همدارنګه تریخی چې دی دا 45 نقطې لري د درملنې په پار، او همدارنګه ځیګر چې دی دا 14 نقطې لري. دا فقط صرف ما یادونه وکړه چې بیا په دې کتاب کې چې تاسې کله مطالعه کوئ نو چې په پوه شئ چېرې دا څه معنا او څه دي څه دپاره دي. دغه ویالې چې دي د انسان چینایان وایي چې د مختلفو برخو څخه دا بهیږي، لکه بعضې د سر نه پښو ته، بعضې د لاسونو نه سینې ته، بعضې د سینې نه پښو ته، دا ډول باندې د انرژۍ دوران په دې کې دوران لري. بل په دې درملنه کې یو ډېر مهم شی چې هغه د اندازې واحد دی، هغه د کن په نامه یادېږي چې دا کن چې دی دا یو څپخ چې دی 3 کن دی، او 3 ګوتې چې دي دا 2 کن دی،
او دوه ګوتې چې دي دا یو نیم کن دی او یوه غټه ګوته چې ده دا یو کن دی. دا د دې دپاره کله چې یوه نقطه د بلې نقطې نه بیا دې کتاب کې نوشته دي چې یوه نقطه د بلې نقطې نه څومره کن فاصله لري چې بیا په هغې هم تاسې په یاست. بل دوه نقطې چې په دې کې دي هغه یو د ان په نامه یادېږي یو بل د یانګ په نامه یادېږي. ین ته یې وایي چینایان چې دا کمزوري ته وایي او یانګ چې دی دا قوي ته وایي. یو څوک چې پورته خیږي وي دې ته یانګ وایي، چې کته راځي دا ین په نامه سره یادېږي. نو دغه اصطلاحات بیا په دې کتاب کې نوشته دي چې د دې سره هم اشنا اوسئ. او بعضې بیا اضافي ویلې دي چې د سر او د غاړې اضافي ویله ده، همدارنګه د خېټې او د سینې اضافي ویله ده. پتون ماشین ده، ورون ته پتون ویلی دی په دې دودیزه درملنه کې. بل یې غیر منظم ویلې دي چې هغه هم ډېرې زیاتې دي، 8 دانې دي، خو دغه دوه پکې ډېرې زیاتې مهمې دي چې یو د رین مای په نامه یادېږي او بل د دومای. رین مای طرحه کوونکې ویله او دومای چې دا چپه ویله ورته چینایان وایي. دغه رین مای په نامه چې دا د بدن د انسان د منځني خط مخکني منځني خط باندې قرار لري او دومای چې کومه ده هغه په شاتني منځني خط باندې د انسان د بدن قرار لري چې هلته بیا دا نقطې دي چې یو یې څلېرویشت او بل یې 30 نقطې دي. دغه درملنه چې ده فقط او فقط په دوامدار دردونو هغه شیانو نورو باندې خو تاسې پوهېږئ چې اکوټ دردونه یې په هغې کې دا نه استعمالېږي، ځکه د هغې باید صحیح تشخیص وشي. اما هغه خلک چې دوامدار دردونه لري یا ورته عملیات ویلی او هغه یې نه کوي او یعنې ډېر وخت یې شوی، نو کولی شي تاسې د دې درملنې په خواسته باندې درمل کړئ. بل مهم شی په دې درملنه کې دا دی چې هغه ناروغان چې د انټیکواګولیشن د درملنې لاندې لکه په اټریل فبریلیشن کې یا د نورو کې، نو دې سره باید احتیاط وکړئ، ځکه که هغه یو رګ ولګي بیا وینه ډېره ورکوي، خو بهرحال هغه هم بندېدی شي، کومه ستونزه خاصه نه لري. بل هغه ناروغان چې هغې بارداره وي لکه ښځې حامله وي، نو د هغې سره هم باید د احتیاط نه کار واخیستلی شي. دلته بعضې نقطې دي په همدې کتاب کې چې بیا په هغه وخت کې دغه نقطې چې دی باید ستنه نه شي. دا یو ځل چې دی په هفته کې یا 2 ځل باید وشي او تقریبا تر 10 ځلو پورې باید وشي، نو بیا یې پایله ښه وي، پایله معلومېږي. او زه په خپله روحي ناروغۍ او همدارنګه دردونه تداوي کوم او تر اوسه پورې چې ډېرې زیاتې بعضې مریضانو پکې ویل چې والله ګټه یې ونه کړله، اما ډېرې ویلي چې د دې ګټه لري او ډېره ښه پایله ډېره ښه. خو هغه کوم چې به ویل چې یاره دا هېڅ نتیجه ورنه کړه، ستونزه دا وه چې هغه 1 ځل یا 2 ځل به راغلی دی بند راغلی. هغه مونږ په دې کټګورۍ کې حساب کړو چې یاره د دې خلک شته چې جواب ورسره نه وایي. کوم ځایانو کې باید دا درملنه بله ونه شي چې هغه پوستکی چې هرپستوستر ولري، اګزیم ولري یا ینتاني وي، میکروبي وي، نو په هغه ځایونو کې کوشش وکړئ چې ستنه ووینئ. اگر که دا شترین دي صحي ستنې دي خو بیا هم هلته پایله ښه نه وي. بعضې ناروغانو سره لکه دلته هم چې دي ستنه ورته سړی دا کې د واره زوب شي، کولپس کوي، بعضې چې دی ستنه ور داخل کړي هغه چې دی د واره الرجي ښیي ریاکشن، نو دغه شیان پکې دي. اما دا دومره خطرناک شیان دي. تر اوسه پورې دا درملنه چې کوم دی هېڅ قسم جانبي عوارض نه لري. خاص دغه د دې ټولې درملنې نه جوړ چې دا مهم شیان پکې ما یاد کړل او اوس غواړم چې تاسو ته په عملي ډول باندې دا ستنې هم در وښیم. دا ستنې تاسو دا غټ لیکي که نه، دا ستنې چې دا یې په دې ملا کې او همدارنګه د کوناټي برخه کې او دا ورون کې چې دا سون دلته سنګل یوز دی که نه؟ دا سنګل یوز یو ځل لپاره استعمالېږي. که دا ستنو نه اوسي په ځای کې هم د عام نیډل نه استفاده کوي؟ نه، عام نیډل نه استفاده نه کوي. دا ډېرې نری دی او د عام نیډل چې دي دا ډېرې زیاتې لږې ډبرې او دا ډېرې نری دي. اوس به تاسو په عملي ډول دا یې په دې برخو کې استعمالېږي او یو یې دا ډول دي چې دا یې په اطرافو کې استعمالېږي چې دا ډېرې زیاتې وړې دي. لکه مثال په لاسونو کې، په ګلګلو کې، په هغه ځایونو کې چې غوښه کمه وي، نو بیا دا دغه شی استعمالېږي. دا د دې دا پنکچر نیډل